د پېښور د کوټې خوندور لري. محمد عارف چې د لري په پخولو کې کلونه تجربه لري وایي له 15 کلونو را په دې خوا یې دوکان دلته په کوټې کې دی او خلک ترې لري اخلي. زموږ خو جي روجۍ او کبوزۍ زموږ دغه روټین دی تقریبا 60-65 سال زموږ د دې دوکان وشو او ریټ خو ډېر های شوی دی په موږ باندې خو موږ بیا ما غریبۍ ته د خلکو ګورو خلک غریبۍ ته ګورو بس ریټ نه زیاته وه څوک څونه غواړي ورکو. د دې لري پخولو لپاره بیا له ځانګړو رنګداره مسالو څخه کار اخیستل کیږي چې ورته مزهداره ذایقه وربښي. خلک له لرې ځایونو دلته راځي او افطار لپاره خرید کوي. صرف په روژه زه دینه سودا وړم او هم داسې زما خاص شوق نشته خو کور کې ماشومان دي ټول هلکان دي غواړي و یاره ځان سره روړه نو بس زه راشو چکر هم رولګو او خپل ټیم پاسي مو کړو دوی له ماشومانو له سودا هم یوړو. که څه هم هیواد کې د ګرانۍ له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو بیا هم د روژې لپاره ځانګړي خوراکونو برابرولو لپاره خلک په بازارونو مات دي. له کمرمین محمد خالد سره نجیبه سباون، وحدت نیوز، پېښور.